دا اوس تا سره یو ډیزاین پروت دی ودرېږه زه دغه زما دا کوتک چې دی دا ډېر غورځېږي را غورځېږي سړیه یا خدایه بس دا وګورئ ښه لیدونکو داسې دی دلته حکمتیار صاحب ته هم چې دی دلته یو څه پراته دي خو پوښتنه به ترې کومه چې دا څه شی شپې خوبونه کوئ زه راته ویې بړستنې په ځان اچوئ که همدا کورتېګانې ځکه چې یخ دی که نه سړیه دري صاحب په دې کارخانه کې به تاسو کم از کم ټول چې څونه کسان به کار کوو دلته کم از کم 15-40 نفر راځي موږ سره اولادونه دي یاره اته ده ماشاءالله ماشاءالله بس زنده‌باد دي بس همدا کار ښه دی ښه زه هم یو 12 دانې خو په کار دي ښه زه وایم په خپله به هم کرکټ کوو ورسره څه به بل ځي ته لیږو صحیح ده همداسې یو غټه میداني به ورته راونیسو هر سړی خپل مسؤلیت او خپل کار کوي هر سړی کار جدا جدا ښه یعنې څوک ورته د پیسو دپاره جیبونه جوړوي څوک د تشناب کاغذو دپاره جیبونه ځکه ډاکټر یم خو دلته اوس مجبوري نه خیاطیم کوم دلته د مریضان چې پیدا شي شرکت کې دوی ته هم تداوي کوم ښه دوی تداوي هم کوې که نه دلته خو ماشینونه دي ستنې دي ګوتې وهي والله جانه دا راته ووایه چې دغه د ماشومانو دغه تخرګونه دې رانیولي دي یو جوړی نه رښتیا دا خو بغلونه دي بغلونه نن درته ښیمه ګوره چې مونږ هم د چین نه کم نه یو ښه زه وایم چین من ختم چوت پوت ختم دوستانو سلامونه قربانم شم زه مو واړی او زاړی او په کور کې زمان وسي او نوستیان ټولو ته زما سلامونه ښه نن یو ځل بیا بابا لونګین د خپل نوسي یعنې جهان چې زما کیمرمین دی راوتی یم نن غواړم چې تاسو ته د افغانستان تولیدات وښیم ښه مطلب دا دی چې موږ افغانستان چې دی که نه ښایسته ښایسته کورتېګانې جوړوي او همدې تر څنګ هغه د ژمي دپاره کورتي درته ښیم سړیه نو زه وایم دفاع پورې له ما سره ملتیا وکئ چېرته اخوا دې خوا نه شئ نن درته ښیمه ګوره چې موږ هم د چین نه کم نه یو ښه زه وایم چین من ختم چوت پوت ختم افغانستان زنده‌باد زه هم یوازې بابا پرې نه ږدی ښه همداسې به له ما سره پاتې کېږئ نو زه اوس تاسو ته ښیمه دلته ماشاءالله ډېر استادان ناست دي او ډېر خلک ناست دي ښه نو دغلته هم یو ورور ناست دی هلته هم یو ناست دی نو ورځم هلته یو د ما په شانتې بابا کار کوي هغې سره خبرې کوم یا خدایه یا خدایه یا الله چې ویمه سړی چې سپین ږیرې دې خوا راشه که نه ما تا پسې به زه اوس درځمه دلته راشه چې ما او تا خبر سړی خو لږ د سپین ږیرو ته السلام علیکم قربان دې شمه ښه خو یې راته لږ دلته ښایسته غوندې ودرېږه راته جار دې شمه نو دا راته ووایه د ټولو نه مخکې ښه د ښایسته نوم دې لږ راته ووایه ښه خبره ده نوم مې میرویس ته د لغمان اوسېدونکی یم وای د لغمان اوسېدونکی چین لغمان که نه قربان دې شمه نو دلته دا راته وایه اوس ولاړ وې څه کار دې کوم دغه څو کاریګره دي راسره زه سر کاریګر یم سر کاریګر نو دا خو د خوشحالۍ خبره ده یعنې دا کورتېګانې چې تاسو جوړوئ دا زموږ د خپل د افغانستان بالکل دا زموږ د وطن تولیدات دي وای دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده بس خوشحاله اوسېږي قربان دلته څو کسان کار در سره کوي دلته ما سره یو 22 کسانه دي 22 کسانه دا 22 کسانه ټول یو رقم کار کوي که نه نه دا جامپر کې هر سړی خپل مسؤلیت او خپل کار کوي هر سړی کار جدا جدا دی څوک ورته د پیسو دپاره جیبونه جوړوي څوک د تشناب کاغذو دپاره جیبونه ځکه چې جیبونه خو به کېږي څوک به پکې پیسې کېږدي او څوک به پکې د ما غوندې تشناب کاغذونه همداسې ده نو دا راته وایي چې څومره وخت یې وشو چې دلته کار کوي یو کال کېږي دلته کار یو کال کېږي چې کار کوي نو دغه کوم مواد چې تاسو راوړئ که نه دا مالوچ او دا هم د خپل د وطن دي هو دا د خپل وطن دي او ټوټم د خپل د وطن ده ټوټم د خپل وطن ده بس ګنډو یم دلته تیاریږي انشاءالله هغوی به خپل وطنوال زنده‌باد اوس دا راته ووایه چې دا تاسو چا سره ټیکه کړې که نه داسې تنهایي یعنې دوکانو باندې خرڅوئ یاره دوکانو سره هم قرارداد خاص نه لرو خو زیاته خلک غټ جاران دي هغوی موږ ته فرمایش راکوي چې دغه شی موږ ته جوړ کړي نو که څوک وغواړي چې دغه یو سمپل موږ ته راوړي چې کومه شی څوک غواړي نو هغه تیارولی شو ورته
خو دا فعلا دپاره د بل چا د بل تجار مال دمغه ورته موږ همغې ته نو بس مونږ خو په دې باندې هم ډاډه یو چې ماشاءالله افغانان کلک خلک دي صحیح ده نو کورتېګانې به هم کلکي ډېرې کلکې ډېرې څونه دوام به وکړي د ما غوندې بابا ته چې کورتي ورکړي تا غوندې بابا ته خو ټول عمر انشاءالله یعنې ډېر کار کوي ډېر کار کوي دا راته ووایه چې کور ته هم کله کله زر کې توړې او که نه وړي دا راته ووایه سړیه والله اول خو د هغوی فرمایشي ای وای د هغوی فرمایش چې پوره نه کړي خدا که په کور کې شپه م وکړي بالکل همداسې همداسې ده که نه هغې ته دې فرمایشي جوړه کړې هو زنانه یې دي که ټول مردانه یې دي زنانه او مردانه دواړه ماشومانو به هم پکې ماشومان هم پکې شته ده څو رنګونو کې تاسو دا کورتېګانې رنګونه نو جوړوئ مختلف دي څلور پنځه قسمه په زنانهو کې لرو یو دوه درې قسمه په نارینهو کې لرو دا یې څو قسمه لرئ یعنې دا راته وایي چې د ورځې به څونه کورتېګانې جوړوئ د ورځې 2-2.5 پورې خو زه تولید ورکوم نور دلته نور ملګري هم شته د هغوی هم ګنډي ښه 2-2.5 2 نه ته 2.5 پورې هو ښه دا راته وایي شپه ورځ کار دی که نه بس 12 ساعته کار دی یاره 12 ساعته کار کوو ښه شپې کار نه کوئ د شپې کار نه د شپې خوبونه کوئ د شپې خوب کوو زه راته وایي بړستنې په ځان اچوئ که همدا کورتېګانې ځکه چې یخ دی که نه سړیه بړستنې خو لرو خو چې ضرورت شي بیا د کورتیو نه هم استفاده د کوو کورتۍ نه هم استفاده کوئ دلته مختلف بخشونه دي څنګه لکه داسې د ګنډل دی یو ځای کې به تڼۍ ټک وهلي که نه دا ټول په یو ځای نه کېږي نه نه دلته صرف د ګنډلو کار ده او اخواته یو بل اتاق ده هغې کې بیا دا اوتو کېږي او پیک کېږي کاغذ کې اچول کېږي او منظم جوړېږي او بیا بازار ته عرضه کېږي کور دې چېرته دی دا راته کور خو دلته د 14 حوزې سره بیا خو ښه سړیه خوشحال به چې ماښامي کې کور ته ماښام. ځي څه برید به تاوی چې د کارخانې نه راغلم که نه همدلته ده که نه اوس دا راته ما دپاره به فرمایشي جوړی که نه ولې نه تا دپاره آماده یم درته وای ګوره زر کې زه خو تا ته هر وخت وایم چې زمری یم خو ته وایې نه ګوره دا د زمري برکت دی ښه زه وایم زر کې ګورې خو دلته کورتېګانې جوړېږي او تا ته به هم یوه دانه جوړوم ښه کور نو دې کې راته وایي څومره عمر والا هلکان در سره کار کوي واړه او هلکان دغه 13 تر 18 پورې دغه هلکان شته را سره کار کوي ښه یعنې دا بس بیا ځي کورونو ته هو څه ټایم راځي بس سهار راځي او ماښام ماخستن 8 بجو پورې کار کوي ښه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې مخکې به مونږ چینایي جمپرونه غوښتل ښه او اوس به وطني اغوندو انشاءالله او نو کمره د مخامخ ته دا راته ووایي چې دغه لیدونکو ته دغه زمونږ هېوادوالو ته څه پیغام لري چې والکه دغه د بل وطن ولا دغه کورتګانې او جمپرونه ما اخلئ نو پیغام هم دا ده چې خپل وطن کې یو شی پیدا کېږي حاجت څه ده چې بل چاته لاس نیسو زنده‌باد دي زموږ د خپل وطن تولیدات اعتماد په باندې وکوئ واخلئ کومک وکوئ چې موږ ته مې یو شی وشي او تاسو ته مې خپل وطن تولید په افتخار واغوندئ بالکل بالکل دا ګوره زموږ د وطن تولید دی دا د زموږ د وطن افتخار دی خدای پاک دې زه هم دغه شانتې کارخانې لا ډېرې کړي ښه آمین چې زموږ افغانان هم پکې بیځوي ښه یا خدای بس چې سپین ګیرې ښه بس ټوخه پړوخه او ټوخه پړوخه بل کار یې نه ښه د تا نه ډېره مننه ښه لکه د تندي نه د مچو بس نو ما سره پاتې شئ ښه تاسو لږې دغه کورتېګانو باندې نظر تېر کړي همدغه شانتې بابا یوازې پرېږدم هېوادوالو په ما ګرانو دلته مې هم یو ورور ناست دی ښه داسې پوز پړکې وهلی دی نه پوهېږم چې مریض دی السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر علي بابا قربان دې شمه دا راته وایي چې مریض خو به نه نه انشاءالله روغ رمټ یم دغه پشمونه لږ داسې ګرد کوي دی ګرد کوي بس او ماسک اچولی خدای پاک دې زه وایم همدغه شانتې تر او تازه لره د ښایسته نوم دې راته ووایه رفیع الله یم رفیع الله جانه دا راته ووایه چې دغه د ماشومانو دغه تخرګونه دې رانیولي دي او جوړی نه رښتیا دا خو بغلونه دي بغلونه نو دا راته ووایه چې ستا کار دلته څه دی رفیع الله جان دغه کې دغه ډیزاین دغه ملګري اچولی ده پکې دا مخ
بخۍ وخمه ښه. بخۍ نه بعد بیا دغه مخامخ جب چې دا دغه جب پکې جوړو بس صرف ستم دا کار دی چې پیسو دپاره جیبونه او جوړوي دغه کار به ته بس نور هېڅ کار هم نه نه نور کوي. کار مخکې بیا بل ملګری دی هغه یې کوي. څو جیبونه پکې جوړوي د دوه ماشومانو جیبونه د یو خواته د یو بلې خواته ده ښه، بیا چې د تا نه دا مرحله تېره شي بیا یې چاته بیا بل سپاري دغه بل ملګری مخامخ هغه یې بیا باډیګۍ بندوي سره هغه هغه بندوي یې او بندوي. ته یې صرف دا بغلونه بندوي مخه بغالونه او بندوم ډیزاین خو پکې ته نه ډیزاین کوې. دغه مخامخ بخۍ پکې کوم او دغه جب پکې اچوم. ښه دا راته ووایه چې دا کار سخت دی خو اسانه یاره سخت ده خو موږ اوس ځان ته اسانه کړی په دې ده چې موږ پکې ډېر وخت وشو ښه. او کار مې زده کړی انشاءالله اوس موږ ته سخته نه ده. یعنې سخته دی ورځې به څو بغلونه جوړوي دغه د یاره دغه ماشومانو تقریبا داسې 50 جوړو پورې کېږي 50 جوړو پورې 50 جوړو. او دا را څه ټایم نه کار شروع کړې بس سهار 8 نه شروع کوو تر ماښام 8 پورې. ماښام 8 پورې هم دا 50 جوړېږي که نه لږ کوشش کوې چې زیات یاره شي. چې کوشش زیات وکړو ډېر هم جوړېږي خو موږ هم دغه بیا ستړي کېږو بیا نور ښه نشو بیا ستړي کېږئ اه. ګوته مته خو به دې کله پکې بنده شوي یاره نه کله وي نه په دې. کله کېږي داسې کله پام هم کېږي. لږ ستړي سو بیا کېږي. ښه څونه خوشحاله یې چې دغه د وطن تولیداتو یاره دپاره خوشحال خو کار ډېر کوي. ما چې مخکې به موږ د چین راغوښتل ها واو. دلته ما غوښتل اوس انشاءالله خپل وطن کې هم دغه تولید دی او بس خلکو ته خدمت دی کوو یې. زنده باد چې زه ما دوستانو واورئ ښه چین پین پیت پړک زه وایم ختم ها افغانستان زنده باد زنده باد. او د هغوی پیت پیت پړک شیان راځي ګوره بس یو ورځ روغي او دوهمه ورځ بیا شکېدلي او کنده کنده یې همداسې نه ده. بالکل صحیح موږ سره انشاءالله خواریم کوو چې موږ چې لږ ونه شکېږي زر زنده او خلکو ته باد. خدمت وکړو چې همدغلته یې او واخلي او کنه زه هم لږ کلک وګنډئ ځکه چې زمونږ هېوادوال ولې نه، غریبان ولې نه، دي خپل خلک دي. هغه غریبان په کال کې یو جمپر اخري زه هم یو 15 کاله کار خو ورته بالکل وکړي همدغسې ده دا انشاءالله. راته ووایه واده خو به دې کړی واده مې شته د انشاءالله. پلار دا په خوښه که په خپله دې کړی یاره بس د هغوی په خوښه ده نو. هغوی په خوښه هغوی و. په خوښه څو ده. اولادونه دي دي یاره اته اته ده ماشاءالله ماشاءالله بس زنده باد دي بس همدا کار ښه دی ښه زه هم یو 12 دانې خو په کار دي ښه او پښتون زه په وایم دولت- په خپله به هم کرکټ کوو ورسره څه به بل ځي ته لیږو صحیح ده همداسې. صحیح خبره ده. یو غټه میداني به ورته راونیسو خوښه دې ده بالکل بالکل کور ته هم کله کله دا جوړی که نه خلکو دپاره یې یاره کور ته هم جوړوو اول خو باید سړی کور ته او ماشومان ته زنده باد اول ځان دی ښه بیا جهان جهان دی نو بالکل. دا راته یو د اخره کې څه پیغام لري پیغام مې دا ده چې بس دغه کاریګر چې دی صحیح په زړه په مینه باندې کار وکړي او قربان د دې شم. خپل افغانستان تولید دی ښه خواري پکې وکړي. زنده باد دې تا نه ډېره مننه رفیقالله خیر اوسې. دا تندی دې لږ را دې خوا که مخه بیا را دې خوا که را دې مخ بیا را دې خوا که والک پوزه مه راکوه خوله کې سړیه تندی خو مننه رفیقالله مننه، جان خیر اوسې. نو بس دلته لیدونکو یو بل ورور مې هم ناست دی ښه د دې سره هم لږې خبرې کومه چې دې چې شي کوي السلام علیکم نوسیه وعلیکم السلام. لږ راجګ شه داسې پوخ په تیر ناسې لږ خو قدر کوه بابا راغلی دی سړیه دا راته ووایه خسته نوم دې راته ووایه نوم مې حکمتیار د ننګرهار ولایت یم. حکمتیار جان د ننګرهار د ولایت یعنې د همیشه بهار همیشه بهار یم. او زنده باد په ژمي کې همیشه بهار او په اوړي کې د بخار د بخار، همداسې نه ده همداسې ده. حکمتیاره دا راته ووایه چې همدا اوس تا سره یو ډیزاین پروت دی او، ما سره ودرېږه ډیزاین پروت زه دی. دغه زما دا کوتک چې دی دا ډېر غورځېږي را غورځېږي سړیه یا خدایه بس دا وګورئ ښه لیدونکو داسې دی دلته حکمتیار صاحب ته هم چې دی دلته یو څه پراته دي خو پوښتنه به ترې کومه چې دا څه شی پې کوي حکمتیار جانه دا راته وایي چې په دې ټوټې باندې ته څه شی کوي دا چې دا جامپر یې دغه نقشې پکې اچو بیا په دې باندې بخا کوي او بل ملګری بیا ځي هغه جیبونه پکې جوړوي او دا ډیزاین دی ډیزاین پکې وهم به د ډیزاینونه ستا کار او دی ډیزاین زما نو کار دا دی. راته وایي چې دا ډیزاین خو به درنه غلطېږي نه نه انشاءالله نه غلطېږي بس همدا یو ډیزاین دی که په هر یو کې بدل نه بدل بدل ډیزاین بدل راځي یو کې یو رقم وي، بلکې بل رقم وي، رقم په رقم راځي. نو حکمتیاره څونه وخت دې کېږي چې ته دې کارخانه کې کار کوې دې کارخانه کې یو 2-3 میاشتې کېږي. یو 2-3 میاشتې او کور دې چېرته دی ننګرهار ولایت کې. ننګرهار ولایت کې او. دا خو مسافر یې نو بیا مسافر یم. نو دا راته وایي چې کله کله ځې او که نه که وخت ډېر تېرېدل نه یو 3 هفتې تېروم بیا زما. 3 هفتې یو 3 نو په دې ډیزاین باندې څونه وخت لګېږي دې ډیزاین باندې بس لږ یو ساعت نیم کې لګي بس وخت نه لګي. ښه د ورځې به یعنې څونه ډیزاینونه ته دا باښې په وباسې د ورځې یو 15 جوړې 50 جوړې. یو شپېته دا خو هم ډېر غټ کار دی غټ کار دی، او که زما غوندې نابلده ورته کښېني زه وایم بیا خو به د چرګو ګوډانخې پکې جوړې کړي او سنابله د سړی نشي کولای. نشي کولی که نه قربان دې شم حکمتیار جان نو کمره دې مخامخ ته کوم پیغام لري لیدونکو ته ځکه چې دا زمونږ د وطن تولیدات دي ټولو ته پیغام دار چې مونږ کاریګر خسته کار وکړو هیوادوالې واغوندي په مینې سره او د خارج ملکونو دغه ونه کاري جامپر خپل هیواد هغه واغوندي. او دا راته ووایه چې په ځان دې په غم وهلی او که نه مطلب دا د کوژده دې کړې او که نه او نامزاد مې کوژده
نامزد یې بس بیا خو ډېر زور ورکړه چې زر یې راوړي درته زور ورکړی دی ښه دې ټوټو ته ټوټو ته او که نه زنده‌باد زه وایم چې د 50 چې جوړې 100 جوړ کړه چې تر څو پیسې لږې زیاتې وګټې که نه او دا دې به دې خوشحاله د تا نه ډېره مننه دا تندی دې را دې تندی نه ورمېږدې ښه دی مخله بس خدای دې دا نوسي زما نه خرابوي بابا دې دونه ډېر نوسي دي زنده‌باد دي وای زما کوتکه چېرته دا دی رښتیا بس زما د کوتکه مرچې کې غورځېدلی نو زه وایم دوستانو دلته م ګوره یو ورور بلم لګیا دی ښه ماشاءالله السلام علیکم پیره وعلیکم السلام د ښایسته نوم دې راته ووایه زه شوکت الله نیازی یم د لغمان څخه او نیازی صاحب قربان دا تا ته خو ډېر رنګه رنګه ټوټې پرتې دي چې دا څنګه چل دی بس دغه ډیزاینونه دی چې پکې شروع خلاص کی به ما ته راوړي ښه بیا تا ته راوړي بیا ته څه کار پکې په زه دې باندې پکې باډي بندوم باډي؟ بس تکوم یعنې روغ سړی پکې بندې که چې ښه کسان پکې وه خدایه باډي پکې بندې څه رقم باډي فیس باډي بندوم ښه داسې ووایه که نه چې باډي ته پیس برابر سي باډي ته خلک یې واچوي یعنې دا ناپونه تاسو سره مخکې نه مخکې او دا تیار ناب باندې راسي په ناب باندې برابر یي که نه د ورځې د ماشومانو ولا جمپرونه ډېر جوړی که د غټانو بس چې کوم مخې ته راسي جوړوي زننۍ کې به ته ډېر تکړه یې ماشاءالله نه مردنۍ کې ښه وي. مردنۍ کې ډېر تکړه یې نو دا یو جمپر په څونه وخت کې ته ګنډې بس دغه یو جمپر مانه تقریبا داسې وښیه چې اته دقیقې لس دقیقې نیسي اته لس دقیقې په دې کې دا زنځیرونه لګول هم ستا کار دی زنځیر لګوم خانه بندوم او دا کمربند او دا مرۍ پکې دا زیړې زیړې چې دي دا خو پکې ته نه بندې نه دا د دې بل چا دا کار ده. خاطر لږ یو ګرتې جي که چې زه دغه لیدونکو ته یم بیا وښیم چې دغه دی نیازی صاحب چې دی په دې کې دا ګنډل کوي ښه نو دا څنګه چل شو دا خو ټوټه وژو لکه څنګه او جی ټوټه دی ولې دا زه تا نه خفه وای خدای دې نه کوي چې ما نه خفه شي ښه نو بس لیدونکو تاسو خو یې ګورئ نیازی صاحب دلته لګیا دی همدغه شانتې دا مرحلې په مرحلې باندې دا روان. مرحله په مرحله وای کې. نیازي جانه تا نه مې قربان کړې ښه مننه. ډېر ښه سړی خوږ را باندې بس ولګېدې سترګې دې د تا نه مننه نو بس دوستانو زه وایم تاسو لږه ننداره وکئ بیا ورځم هغې خواته ویل شوي دي چې دوی ډاکټر هم لري وای د ډاکټر سره هم ګورم نو له ما سره پاتې شئ او بس وایم لیدونکو دلته هم راورسېدم دلته یو ډاکټر صاحب هم ناست دی ځکه خو مې مخکې درته یادو السلام علیکم سلامونه السلام علیکم قربان دې شم الله دې راته مخ خرابوه لږ را دې خوا شه چې ما ورته خبرې وکړو زنده بس همدلته ودی خو دې کمرې ته مخامخ ودی اول خو دې دا ښایسته نوم راته نوم مې احمد زیدا د لوګر ولایت یم احمد زی صاحب دا راته ووایه چې تا خو چپنه ما اچولې داسې معلومیږي لکه ډاکټر یم خو دلته اوس مجبوري نه خیاطیم کوم دلته د مریضان چې پیدا چې شرکت کې دوی تم تداوي کوم دوی تداوي م کې کنه دلته خو ماشینونه دي ستنې دي ګوتې وهي نو بیا پاسمان ته ضرورت دی دلته پاسمان کوو احمد زی صاحب دا راته ووایه چې دلته تر اوسه پورې څوک په دې ماشینونو باندې خو به غوڅ شوي نه وي خوځ شوي دي لکه څنګه غوڅ او دلته ستنې باندې ګوتې وهلې دي پورې ستنې تر وتلې دي دا نوکانې خراب سوي دي ډېر سخت په تکلیف کې سوي دي بیا هم دلته زر پاسمان کړی ورته او دوایي هغه کوم مطابق سي دي هغه هم ورته لیکو بیا هغه د بار نه ورته راوړو زنده‌باد یعنې بس مطلب دا دی چې دغه تولیدات چې دی داسې په اسانۍ نه جوړېږي دا په اسانۍ چېرته جوړېږي دا تکلیف غواړي زحمت غواړي بس وخومرېده کنه لیدونکو دا هر یو شی چې دی بې زحمته نه وي دلته د ډېری استادانو ګوتې پکې وي نو ډاکټر صاحب دا راته وایي چې ډاکټرۍ تر څنګ دلته ستا کار وظیفه څه ده
وظیفه مې دا ده چې دلته د جامپرو ته بیا پټې لګوم فاینل یې بیا وهم ورته فاینل یعنی اخري کار یې زه ورته اخري کوم. کار دې تا سره دی مطلب دا دی چې په دې جمپرونو باندې چې هغه کوم هغه لګېږي څه ورته بیا بند غونته کړي و هغه هم جوړو ورته دا پټې دي بیا دا اخر کې لګېږي دا وګوره دا بیا دې جامپر ته ښه په دې دې جمپر اخره کې- داسې کمرې خواته یې وښه ښه دغه چې دي دغه هغه هم دي بیا اخر کې دا دلته لګېږي ورته ښه دا په دا دې بیا داسې بندېږي یعنی مطلب دا دی چې دې تور سره یې لا ښکلا زیاتېږي آفرین بابا یې خو بس ښه زنده‌باد هوښیار بابا قربان دا بس دغه شانتې لګېږي ورسره و لږ دا د کمرې دغسې ته یې وښیه چې معلومه شي لیدونکو ته یعنی د ده دغه بند اچول دی او دا توره ټوټه چې په اخره کې پاتې کېږي چې دغه هغه ورسره لا ښایسته ښکاره شي نو ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې دا یو بند به په څونه وخت کې جوړوي دا یو بند تقریبا 15 منټه ټیم اخلي 15 منټه پنځه منټه. او د ورځې بس څو بندونه د جوړوي؟ ورځې کار پورې مربوط ده ځکه چې ښه ټایټ کار وکړي زیات جوړیږي او که لږ کار کوي بیا کم جوړیږي لکه ساتیري چې کوي بیا نه جوړیږي بیا نه دومره. جوړیږي که نه او چې کار کوي بیا جوړیږي خو سړی بار یو کوشش کوي چې باید ډېر جوړ کړي آفرین. نو دغه تڼۍ مڼۍ چې دی دا بل بخش دی دا هلته بل دا ځای کې بیل جوړېږي. کسان لري دا بیا هلته لګوي ښه لیدونکو په تصویر کې به یې درته ښیم ښه چې دغه تڼیو بخش چې دی دا هلته بدل دی نو احمدزی صاحب قربان دې شمه دلته تاسو دا 4-5 نفره کار کوئ یعنې دا هر یو بخش چې دی دا جدا د جدا هر یو بیل بیل کار معلومي یو استر یې ورته ګنډي یو خول یې ورته ګنډي رقم کارونه دي ښه یعنې تا باندې رنګ کوم ښه رنګ لګېږي تیاره ورځ ورته ناسته خوند درکوي رنګ خو سور رنګ ښه ښکاري سور رنګ خوند درکوي یعنې ته ماشاءالله سوري خوند هم کوي بالکل، ښه. بالکل. نو بس قربان دې شمه ډاکټر صاحب دې تاسو نه ډېره مننه مننه هم تاسو الله نه. ژوندي لره ژوندي چې اوسئ، تاسو دې خیر وطن ته خدمت کوئ خیر اوسئ، قربان مننه. هم شمه نو بس لیدونکو تاسو خو ولیدل چې ډاکټر صاحب چې دی دلته هم دغه خدای ناخواسته که مریضان پیدا شي یا څوک ګوتې موتې خوکي نو ډاکټر صاحب چې دی پانسومان کوي یعنې ګنډل هم کوي همدې تر څنګ دوام ورکوي ماشاءالله زه خدای پاک دی دغه شانتې ځوانان هېڅ کله مه ورک نو دلته یو بل ورور هم ولاړ دی السلام علیکم ورور سلامونه سلام علیکم قربان دې شم اول خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه زما نوم حکمت الله حیدري ده حیدري صاحب دلته داسې ګرځي او راګرځي کار نه کوي داسې معلومیږي چې د دې ځای مسؤل یې او صاحب او ښه مسؤل نو دا راته ووایي چې دا څونه وخت کېږي چې تاسو دغه کارخانه ایجاد کړې دا څه کم یو کال کېږي څه کم یو او کال یو کال کېږي کېږي. یعنې په اوړي کې هم کار کړی به د تېر اوړي کې تیر وړي کې خو داسې خاص کار نه ده کړی خو یو میاشت 2 میاشت هم کار کړی ده او نور چې دا د ژمي دپاره دا د ژمي لپاره دا د دا ژمي. خو د ژمي دغه تولیدات دي چې تاسو جوړ بیا په اوړي کې څه شی کوئ په وړي کې بیا دا واسکټونه ګنډو ښه واسکټونه او واسکټ. زنانهیي او مردانهیي ګډوډ ماشومانه هر قرارداد چې راغی موږ ته ګنډو یې. ښه نو په دې کې دغه کومه ټوټه چې لګېږي حیدري صاحب دا ټوټه تاسو د کوم ځای نه راوړئ دا خو راځي در اصل کې چین نه راځي دا د ټوټه چین نه او راځي د که چین نه؟ نه راځي او دلته خپله جوړوي په خپله بیا په موږ خپله جمپر جوړوئ یې. او دا مالوچ چې په دې کې کوم اچوئ د پخته چې ورته وي دا هم وطني ده که نه دا هم د بل ځای نه راځي دا هم د بل ځای نه راځي د بل ځای نه بل ځای نه راځي نور تولیدات هم دلته جوړ حیدري صاحب په دې کارخانه کې به تاسو کم از کم ټول چې څونه کسان به کار کوئ دلته کم از کم 15-40 نفر راځي موږ سره دلته کار 15-40 او نفره 40 کار نفره کار یعنې دا 24 ساعته کار کوي که نه دغه خپل ټیمه پورې معلوم دی خپل ټایم معلوم ده د دې سهار نه نیولې تر ماسخوتنه پورې خپل کار کوي نو بیا دا چې کله جوړ شي بیا دا تاسو چې کوئ چې صحیح دی او کنه دا هر یو چې کېږي کم ځای خرابې بیرته ورته راپاس کوو بیا هغوی بیرته همغه ځای جوړوي بیا بیرته موږ ته رالي خبر ته بیا تاسو ته نو د دې قرارداد هم د دکانو سره کړی که نه دولتي قرارداد هم لرئ دا خو مردانه چې دي فعلا دولتي دي او دا د وړو دغه زنانې چې دي دا چې دی اوس فعلا دکانو سره قرارداد دا دکانو سره یعنې هر یو دکان سره به هم څونه قرارداد کړی چې مثلا موږ به تاسو ته څونه جمپرونه دروړو دا خو اوس موږ فعلا 2 دکانو سره قرارداد کړی دی هر یو سره 15 قرارداد هم کړی 15 زره یعنې پرتګال ښه د ورځې به څونه جمپرونه دلته جوړیږي د ورځې دا جمپرونه موږ سره دلته په دې شرکت کې تقریبا یو 250-300 ته رسیږي ښه یعنې 250-300 دا د ورځې ټول تکمیلي او تکمیلي نو دغه جمپرونه چې دی په همدې خپل وطن کې یعنې خرڅېږي که نه نور هېوادونو ته هم صادروئ دا خو موږ په همدې خپل وطن کې هم دلته هغه کوو ښه یعنې اوسه پورې کوم ملک درته نه دی ویلي چې موږ د فارم جوړ کړئ او راویې لګئ
نه تر اوسه خو فلل نه دی ویلي خو د هغې نور ملکونه موږ مال ښه جوړوو جمپر ښه جوړوو کوشش باید وکړئ چې د افغانستان تر څنګ نورو هیوادونو ته هم ورسوئ هسې خو هم کېږي اب مخکې ورځو کې هم پاکستان نه ارتباط نیولی و هغه سړي دکاندار چې موږ ته هم دغسې جمپرې جوړې کړي مردانه موږ ورته ویلې صحیح ده خو دا خو ښه خبره ده ګوره زمونږ د وطن تولیدات چې نورو هیوادونو ته هم لاړ شي دا زمونږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده که نه دم ولې نه په دواړو دلته دا کسان چې تا سره کار کوي دا په معاشو دي که نه فیصدي لري 2% لري هر سړی خپل جمپرونه شماري د همغه جمپر په حساب باندې دوی ته یعنې د تڼۍ لګولو خپله فیصدي معلومه ده د بخۍ خپله فیصدي او د جمپر جوړولو خپله فیصدي معلوموي د هر یو خپل خپل نرخ ریټ معلوم ده هر سړی خپل کار وظیفه پیژني همغه کوي یعنې هر یو به کوشش کوي چې زه زیات جمپرونه یا دغه خپله کوم هغه روز مزدوري چې ده دا مې زیاته شي هر سړی پکې لګوي خپل تکلیف زحمت کوي کوشش پکې کوي خو نو دا زه هم اوس ډېر ورکوټی نه دی په راتلونکي کې څه پلان لرئ چې دغه کارخانه به م غټه شي که نه هم دغه شانتې وړه به پاتې شي انشاءالله د موږ اراده ده چې دغه سږ دغه یو میاشت 2 میاشتې همدغلته وي بیا دې ځای نه بل ځای درک کوو غټ ځای ده هلته بیا کار کوو دلته خو اوس موږ سره 40 نفره کار کوي هلته بیا کېدی سي یو 80 90 100 نفره خو قربان دغلته خو چې زه راغلم ما خو کومه نه لوحه ولیدله کوم نوم او د دې کارخانې مثلا د دې جمپرونو نومونه به څه شي د دې شرکت نوم خو چې دا تسل پوشاک تسل پوشاک یعنې د جمپرونه هم په هغې مشهور او په همغې باندې سټیکر پکې په هغې کې لګېږي لیبل لګېږي بیا په هغې وایي زنده باد دې تا نه حیدري صاحب ډېره مننه او کمره دې په خدمت کې ده که هېوادوالو ته کوم پیغام لرې نو کولی شي هېوادوالو ته همدغه پیغام ده چې په خپل وطن کې تولیدات اوسي د هر شي نو دا ښه ده بل ملک ته موږ ضرورت ونه لرو او هغې نور ملکونه دلته شی هم ښه جوړېږي عاید هم لري او ښه شی جوړېږي نو بل ملک ته بیا موږ ضرورت نه لرو چې زنده باد دې حیدري صاحب ښه ته راکړه دغه تندی دې ښکلی سړی ښه پوزه دې راغله خولې ته سړیه بس ښه ده قربان نوسۍ یې نو نوسۍ خو خوږي که بس زه وایم دوستانو هیوادوالو ښه زه وایم چین امریکا به مقابله افغانستان مونږ د امریکې او د چین سره مقابله کوو ماشاءالله زمونږ افغانستان ورځ تر ورځې چې دی که نه د ترقۍ پر مخ باندې روان دی نو د تا نه ډېره مننه تا نه هم ډېره مننه کاکا نو زه وایم نوسۍ جهان صاحب ښه ما سره په کمره کې جهان صاحب دی نو زه وایم څنګه دې خوښه ده نوسۍ همداسې به ورو ورو ووځم نو ما ته که خدای په اماني راکړې نو دا به ډېره ښه غواړم چې زم د زرکې دپاره یو جمپر جوړ کړم لږ مې خلاص پرېږده وایي چې زه د جمپرونه وګورم څنګه م خوښه ده نو جهانه نوسۍ داسې راپسې راشه ډاکټره خدای په امان خدای په امان قربانم شمه الله م ژوندي لره یا خدای راونه غورځېږمه لږ مې راټینګوه والکه راشه راټینګ مې که چې راونه غورځېږمه زنده باد نو بس زه وایم لیدونکو نور زه ډېر زیات ستړی شوم بابا ته ورکړه اجازه چې بیا په میرویس یوټیوب چینل کې بابا سره د خپل نوسۍ یعنې نعیم جهان سره یو ځای کېږم تر هغې مو په پاک الله سپارم د خدای په امان خدای په امان